د میرمنو دا ډول نارینه نه خوښیږي. هغه نارینه چې تر میرمنې ځان ته ډیر پام کوي. د نارینه‌و یوه مروجه تېروتنه دا ده چې ځان ته په غوره کوي او میرمن ته په هغومره ارزښت قایل نه وي لکه ځان ته. له میرمن د ښه چلند، احترام او مینې غوښتنه لري، مګر په خپله هم بې مینې وي، هم هغومره ښه چلند نه کوي لکه توقع یې چې لري. بلخوا میرمنې اکثره داسې دي چې په دې پسې نه ګرځي چې په اړه یې څه فکر کوي. د دوی ټول قضاوت ستاسې په خبرو او چلند دی. کیدای شي په تاسو مو میرمن ګرانه وي، خو که د مینې اعتراف نه کوئ، مینه مو هیڅ ځای نه نیسي. که چیرې ورته ووایاست نو میرمنې تر هر څه زیاتې په مینه خوشحالیږي. ځینې نارینه تر واده څو میاشتې پس ځان ته پام نه کوي، ویښتان نه جوړوي، خیرنې جامې یې پر غاړه وي، غاښونه نه مینځي، چې دغه مسله هم د ښځو زړه خوړنوي او ورته ځورېږي. دغه ډله نارینه فکر کوي چې ځان ته پام نه کول یا روغتیایي اصول دي، نه مراعات کول نور ته زیان اړوي. خو دوی تېروتنه کوي. بې سلیقه‌توب د خاوند او میرمنې په اړیکو منفي اغیزې کول او د ستونزو لامل کیږي. یو مهم دلیل چې له نورو سره یې اړیکې پرې ټینګول خبرې اترې دي. موږ په ژوند کې اړ یو چې ملګري ولرو، دوستان ولرو، خو د ملګرو موندل باید چې د خپل کورنۍ د هیرولو په بیه نه وي. تاسې به هم هغه وخت خوښ ژوند ولرئ چې له میرمنو سره مو کافي اندازه مجلس وکړئ، د هغوی خبرې واورئ او خپل نظریات ورسره شریک کړئ. که خپلو میرمنو ته وخت نه ورکوئ، له شکه پرته چې دوی به ډول ډول ناوړه فکرونه وکړي.